د غني نصیحت واوره اوس ځان سم کړه. د غني نصیحت واوره اوس ځان سم کړه. خولې له نه راځي بیا بیا توکلې لاړې. خولې له نه راځي بیا بیا توکلې لاړې. غني خان بابا کلام. خان راغستی دی مولا پسې سوباړی. خان راغستی دی مولا پسې سوباړی. خپل کور سم کړه څه پردي غمونه جاړې. بل ته وایي د هرس وباسه غاښونه. بل ته وایي د ایرس وباسه غاښونه او پخپله سوان په لاس تېروې داړې. تل وطن پخپله وران کړي بل بدنام کړي. تل وطن پخپله وران کړي بل بدنام کړي. ملایان دې کړل کارغان خورې خریاړې. پخپله په بیه کام خرڅوې ته. چې پخپله په بیه کام خرڅوې ته بیا په کوم مخ مولا کوې بشیاړې. چې پخپله د مخ کال کې وینځلې نه وي. چې پخپله د مخ کال کې وینځلې نه وي بل ته مه وایه زړګیه چې پواړې. چې پخپله د مخ کال کې وینځلې نه وي بل ته مه وایه زړګیه چې پواړې. ته اول د صاحب پرېږده سلامونه. ته اول د صاحب پرېږده سلامونه بیا په دې سرسایه پرېږده په ولاړې. ته اول د صاحب پرېږده سلامونه بیا په د سرسایه پرېږده په ولاړې. د غني نصیحت واوره اوس ځان سم کړه. د غني نصیحت واوره اوس ځان سم کړه. خولې له نه راځي بیا بیا توکلې لاړې. خولې له نه راځي بیا بیا توکلې لاړې. دا زمونږ غوندې د ورکو کومه لار ده. خوش نصیبه خوش قسمته وي منصوره. خلکو جوړ کړو درله دار څه مزیدار. ما راوړی دی زړګي کې له ازله هم منصور هم یې سرور او هم یې دار. وایه 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 د رندانو بابا وایه. وایه وایه د رندانو بابا وایه. دا زمونږ غونته د ورکو کومه لار. دا زمونږ غونته د ورکو کومه لار.